او که ته زما په سوالونو باندې نه پېښ شوې که نه چې زه بیا مکرر کم. اول سوال زما دا و چې په کوم ځای کې په قرآن او حدیث کې د امام ابو حنیفه رحمه الله نوم راغلی چې نبی علیه الصلاة والسلام ویلي یا الله ویلي یا د هغه رسول ویلي چې زما نه به وروسته څلور کسان پیدا کېږي، څلور مذهبونو تاسې به د هغه پسې زه یو به په دغه څلورو کې دا یو به پکې غوره یي، نو په ده پسې چې دی که نه په دې پسې به ځئ. دا کوم ځای کې راغلی؟ اول دا. دویم نمبر دا چې ستا نه تپوس کوم آیا دین دا مکمل دی که نه دی؟ که چېرته دین مکمل نه وي، که دین چېرته مکمل نه وي نو نعوذ بالله من ذلک دا خو نبي علیه الصلاة والسلام بیا خیانت کړی دی په خپل رسالت کې، او نبی علیه الصلاة والسلام پوره کامل دین رسولی دی. لکه څنګه چې په هغې باندې هغه خطبه د حجة الوداع دلیل دی قرآن او حدیث کې چې ډېر دلایل دي په دې باندې. که ته غواړې انشاءالله زه به چې دی که نه ټول تاته ذکر کوم. او قرآن کې الله فرمایي اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي ورضیت لکم الاسلام دینا. بل ځکه الله رب العالمین فرمایي ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. بل ذلك الله رب العالمين فرماي تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمؤمنين. قرآن ببارك الله شيدا فرماي كتر الدين كامل مكمل لين والعياذ بالله من ذلك. داخل نبي عليه الصلاة والسلام چې کنه خیانت کړي پر رسالت کې، او دا الله دین چې کنه کامل نه دی رسوله. خبره باندې پېښ وکړه چې ته دین مکمل نو دي ته خو دغه تقلید ته حاجت رانغی، تقلید ته چې سر نه حاجت رانغی بیا. او بل دا چې دا ټول دین د امام ابو حنیفه رحمه الله په مذهب کې شته، کو نه تاسو کوم د حنفیت دعوه کوي په دې کې شته کنه، که چېرته یې په دې کې دا درې مذهبونه چې دی کنه، درې مذهبونه دا خو به باطل شو، او حالانکه هغه ځان له مستقل مذهبونه چې دی کنه دا موجود دی. او که چېرته په مذهب حنفي کې ټول دین نه، ټول دین چې دی کنه دا پکې نه، نو بیا پکار دا چې د نورو مذهبونو ته چې دی کنه هم موږ لاړ شو د قرآن او حدیث ته چې دی کنه اخذ وکړو، بیا خو تقلید ته حاجت رانغی. او که چېرته ټول دین پکې په مذهب حنفي کې دغه نور مذهبونه چې کنه دا باطل شو. خبره باندې پېښ شوه که نه؟ دا تا ته ما مختصر په دې کلیپ کې ذکر کړی که چېرته ذهن نه دې وتي. او ستا ټول کلیپونه ما اورېدلي دي، د ماشومانو غوندې خبرې کوي. ته سر مدرسې په خوا ورغلی او دغه مدرسې په ګېټ هم رښتیا دی خبره ده چې د بدعتیانو مشرکانو چې دی که نه، د مشرکانو د غلام اظهر د څه شاګرد دي، د مشرکانو به څه شاګردان یو په خپله باندې مشرکو الله رب العالمین چې دی کنه درک اسفل ته رسولی دی. په خبره باندې پېښ شوې که نه؟ او ان شاء الله ځوانان چې دي کنه دا شته داعیان د حق د کتاب او سنت خلق را روان دي. الحمدلله موږ حنفیت نه توبه ایستلې ده، او الله دې موږ ته هغه معافي وکړي چې کوم هغه د هغه عمر معافي وکړي چې کوم په حنفیت کې تېر کړی ده. خبره باندې پېښ وکړه. او ان شاء الله موږ د مشرکانو په هر میدان او په هر مقابله کې چې په هر وخت ته ولاړ یو. او ته چې په حنفیت کې فرقې نشته، یو ستا مرګره چې دی کنه دا حنیف احمد صاحب دا وایي زه دیوبندی یم، او ته چې زه په دیوبندیت کې دغه نشته دا فرقې دي ته زه پیم. عجیبه خبره ده، عجیبه خبره کوي تاسو ماشومان غوندې خبرې کوي. چېرته کتاب د کترین دی ماشوم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. لا مذهب خناسان په احنافو په مقلدینو باندې اول اعتراض دا کوي چې د دې څلورو واړو امامانو نومونه په قرآن او په حدیث کې شته، خصوصا بیا د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله مقلدینو ته وایي چې تاسو د امام صاحب نوم موږ ته په قرآن او په حدیث کې راوښایئ. ګورئ ورونو، لا مذهب دومره یتیم مسلک دی چې یو اعتراض هم د خپل ځان نه کولی نشي. دا اعتراض د شیعګانو قیخوري ده. حافظ ابن تیمیه رحمه الله په منهاج السنه کې د روافضو شیعګانو د اعتراض را نقل کړی دی چې هغوی به اهل سنت والجماعت ته ویلي چې تاسو د دې خپلو څلورو واړو امامانو نومونه په قرآن او په حدیث کې موږ ته راوښایئ. شاه عبدالعزیز محدث الدهلوي رحمه الله په تحفه اثنا عشریه کې همداسې لیکلي دي چې اهل سنت والجماعت دوی په شیعګانو باندې اعتراض کړی چې تاسو خپلو 12 امامانو ته منصوص من الله وایي، نو د قرآن یا د حدیث نه نص پیش کړئ. شیعګان چې لا جواب شو نو په اهل سنتو اعتراض وکړو چې تاسو د څلورو امامانو تقلید کوئ، نو تاسو د قرآن یا د حدیث نه نص پیش کړئ. اهل سنتو جواب ورکړو چې موږ خو دې څلورو امامانو ته منصوصي نه وایو، نو زموږ نه د نص مطالبه غلطه ده. تاسو خو خپلو 12 امامانو ته منصوص من الله وایئ، نو ځکه ضروري ده چې تاسو نص پیش کړئ. د سوال صحیح طریقه داسې ده چې په دلایلو اربعه او شرعیو کې په کوم دلیل د ائمه اربعه تقلید واجب دی.
ګورئ ورونو د فقه حنفي په مذمت کې د ټولو نه اولنی کتاب په نامه د استقصاء الافهام ولیکلی شو. د دې کتاب مصنف یو متعصب شیعه حامد حسین کیستوري و. د دې نه وروسته غیر مقلدینو چې د فقه حنفي په خلاف څومره کتابونه لیکلي دي دا ټول د دې شیعه د کتاب نقالي ده او د شیعهګانو قیخوري ده. غیر مقلد محمد حسین بیټالوي وکیل اهل حدیث هند هغه په دې اقرار کوي چې زموږ د ټولو اعتراضونو مأخذ د حامد حسین شیعي کتاب دی. وګورئ د دې محمد حسین بیټالوي کتاب السیف الصارم لمحمد حسین بیټالوي. دویم کتاب یو نام نهاد مسلمان هری چند ابن دیوانچند کتری ولیکلو په نامه د الظفر المبین. دین او مسلم بیا ځان ته مولوي محی الدین نوم کېښودلو. نو دا اعتراض د وابیانو خپل اعتراض نه دی، په دوی کې دومره ایمان او غیرت هم نشته چې د شیعهګانو قیخوري کوي او د هندوانو نه اعتراضات را نقل کوي. نو ګوره اول جواب تاسو ته مو وښودو چې د دوی دا سوال غلط دی. صحیح سوال طریقه داسې ده چې په دلایل اربعه شرعیو کې په کم دلیل د ائمه اربعه تقلید واجب دی. زمونږ دلایل څلور دي: قرآن، سنت، اجماع او قیاس. نو په دې څلورو دلایلو کې په کم دلیل د دې څلورو وړو امامانو تقلید واجب دی. دویم جواب ګوره دی وابي ته داسې ورکا، وابي کېدی شي په دې اول جواب باندې پوه نشي. دویم جواب ورته دا ورکا چې الله پاک د قرآن د لوستلو امر کړی دی. الله پاک فرمای فقرؤوا ما تیسر من القرآن. د قرآن د لوستلو امر الله پاک کوي او په هندوستان، پاکستان او افغانستان بلکې په اکثر عالم اسلام کې خلق د قاری عاصم کوفی په روایت او د قاری حفص کوفی په قرائت باندې قرآن لولي. نو وابي د دې دواړو قاریانو نمونه په قرآن یا په حدیث کې ته ماته راوښیه، او که د دې دواړو قاریانو نمونه په قرآن او په حدیث کې نشي پیش کولی نو بیا د دوی په قرائتونو باندې ولې قرآن لولئ؟ د قرآن قرائت بند کوي، ګرنګ شروع کوي چې پوره مسلمانان ستاسو د شر نه بېغمه شي. نو تاسو به ضرور دا جواب کوئ چې د قرائت امر الله پاک کړی دی او قاری عاصم کوفی او قاری حفص کوفی دا په اجماع د امت باندې قاریان دي. نو دا رنګه په قرآن او په حدیث کې الله پاک د عمل بالحدیث امر کړی دی او مسلمانان د صحاح ستو وغیره احادیثو په کتابونو باندې عمل کوي. نو د صحاح ستو یعنی د بخاری، مسلم، د دوی نمونه په قرآن او په حدیث کې کوم ځای کې راغلي دي؟ په کوم ځای کې الله پاک فرمایلی دي چې د امام بخاری په حدیث باندې عمل وکړه؟ په کوم ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د امام بخاری په حدیث باندې عمل وکړه؟ ته چې مانه د امام صاحب نوم قرآن او حدیث کې غواړې نو ولې بیا د عمل بالحدیث په صورت کې د امام بخاری نوم په قرآن او په حدیث کې نه غواړي؟ ولې د امام مسلم نوم په قرآن او په حدیث کې نه غواړي؟ دلته به تم دا جواب کوي چې الله پاک او پیغمبر علیه السلام د عمل بالحدیث حکم کوي او د بخاری او د مسلم او د نور محدثینو محدثواله په اجماع ثابت دی. نو خدا سي مونږ هم وایو چې قرآن او حدیث کې الله پاک د مجتهد د پیروي حکم کوي: اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. دارنګ فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. دارنګ واتبع سبیل من اناب. دا ټول آیتونه د مجتهد د پیروي حکم کوي او دا څلور امامان په اجماع او په تواتر باندې مجتهدین دي. نو په قرآن او په حدیث کې د بخاری او د مسلم نوم نشته، لیکن دوی د نبی علیه السلام اقوال او افعال را نقل کړي دي. نو د دې څلورو امامانو نومونه په قرآن او حدیث کې نشته، لیکن دوی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اقوال او افعال معناګانې را نقل کړي دي. د الله پاک او د الله د پیغمبر د اقوالو او د افعالو نه احکام مستنبطی امت ته بیان کړي دي. محدثین اقوال او افعال بیانوي او فقها او مجتهدین د پیغمبر علیه السلام د اقوال او د افعال معناګانې امت ته بیانوي. ورونو یو دریم تاسو په دوی باندې اعتراض وکئ، الزامی اعتراض. تر کومه پورې به تاسو دوی ته جوابونه ورکوئ؟ دوی د امین الله کتابونه ګوري کنه، امین الفتاوا ګوري، الحق السری ګوري، او دارنګي الدین الخالص د دیو کتاب د هغه ګوري، دارنګي د وحید الزمان کتابونه ګوري، نزول الابرار، هدیه المهدی او د نواب صدیق حسن خان کتابونه ګوري. نو یا خو دوی په دې کتابونو ور ولګي او یا د امین الله نوم ته په قرآن او په حدیث کې وخی. د هری چند ابن دیوانچند کتری هندو کتابونه ګوري، د په پیروي کې په دین باندې عمل کوي
او د هریچند اندونم دوی په قرآن او په حدیث کې نشي ښودلی. نوابیان بیا درته سمدستي جواب درکوي چې امین الله خو وایي چې زه د ځان نه څه نه وایم بلکې قال الله او قال الرسول وایم. نو موږ وایو چې امین الله دا دعوه کوي چې زه د ځان نه څه نه وایم. نو د الحق السری په 313 صفحه کې چې دی وایي چې زنا په 3 قسمه ده او 3 قسم زنا د انبیاو ده. دا په کم آیات او حدیث کې راغلی دي. دارنګې په احقاق الحق کې ما 280 پوښتنې یوازې د مانځه په باره کې کړي دي او دارنګې د دوی د کتابونو نه مې په سوونو مسایل را نقل کړي دي. د هرې مسئلې دپاره د دوی ما ته دلیل کې آیات او حدیث پیش کړي په کوم ځای کې دوی قال الله او قال الرسول ویلی دی. خو بیا هم که تا ته امین الله وایي چې زه قال الله او قال الرسول وایم د ځان نه څه نه وایم، نو موږ ته خیر القرون کې امام اعظم صاحب په سوونو کاله مخکې ویلي دي چې زه د ځان نه څه نه وایم بلکې د الله او د الله د پیغمبر خبرې کوم. امام صاحب ډېر مخکې موږ ته ویلي چې زما اول دلیل کتاب الله دی، دویم دلیل مې سنت رسول الله دی، دریم دلیل مې اجماع ده، څلورم دلیل مې قیاس دی. امام صاحب په خیر القرون کې تیر شوی دی او ستا امین الله په شر القرون 14مه صدۍ کې تیر شوی دی. نو ته قضاوت وکړه چې خیر القرون والا به رښتیا وایي که د شر القرون والا. یعنی تاسو په دوی داسې اعتراض وکړئ چې امام صاحب خو زموږ رهنما دی، ستاسو رهنما د دې زمانې مولیان دي، لکه په دې زمانه کې ډېر پرچار د لامذهبیت امین الله کوي. نو ته د امین الله نوم ماته په قرآن او په حدیث کې راوښیه. دویم اعتراض دوی دا کړی دی چې دین مکمل دی نو فقه ته څه ضرورت دی. دوی وایي چې الله پاک فرمایي الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی دین مکمل شو نو بیا امام صاحب ته څه ضرورت دی او دارنګې فقه ته څه ضرورت دی. ګورې تاسو اول جواب ورته ورکوئ چې د دین له تکمیل نه تکمیل د اصول مراد دی، یعنی اصول د دین مکمل شو. د دې اصولو نه لامتناهي جزیات به تر قیامته پورې مسلمانان راوباسي، خو اصول مکمل دي. دین مکمل دی نو د دې تکمیل نه تکمیل د اصول مراد دی. ګوره د دې تشریح درته ورونو زه وکړم. قرآن کریم کې الله پاک اصول 4 ذکر کړي دي. الله پاک فرمای اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، دا کتاب الله دی. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني، دا سنت رسول الله دی. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، دا اجماع ده. او فاعتبروا یا اولی الابصار، دا قیاس ده. نو دا 4 اصول دي دا قرآن کریم کې ذکر شوي دي، 4 ادله دي. د دې 4 ادلو نه ثابت شوه مسایلو ته دین وایي. دین څه عنقاره ده چې وابیان ما ته وایي چې دین مکمل دی نو فقه ته څه ضرورت دی. ته د دین تعریف ما ته وکړه، دین څه ته وایي او فقه څه ته وایي. دین او فقه چې وپېژنې بیا به هېڅکله دا اعتراض ونه کړي. ګوره قرآني اصول دا 4 دي، کتاب الله، سنت، اجماع او قیاس. امدا 4 اصول په احادیثو کې راغلي دي. د حضرت معاذ رضی الله عنه حدیث چې ستاسو نواب صدیق حسن خان ورته مشهور حدیث وایي، په هغې کې دا 3 دلایل صراحتا ذکر شوي دي. پیغمبر علیه السلام چې یمن ته لیږلو نو ورته وایي بما تقضو یا معاذو، ای معاذ په څه به فیصله کوي؟ هغه ویلي بکتاب الله. بیا ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل فإن لم تجد، نو هغه ورته وفرمیل چې بسنت رسول الله. بیا ورته وفرمیل چې فإن لم تجد، نو هغه ورته وفرمیل چې اجتهدو، بیا به زه اجتهاد په خپله رایه باندې کوم. او دارنګې د اجماع ذکر په ډېرو احادیثو کې راغلی دی. یعنی خلاصه دا چې قرآني او نبوي اصول دا 4 دي او د دې 4 اصولو نه ثابت شوده مسایل دا دین دی او دا دین په فقه کې لیکل شوی دی. که ته نورې ماته داسې مسله ثابته که چې د دې قرآني یا نبوي اصولو نه ثابته او په فقه کې نه لیکلی شوي، نو ګوره ورونو جواب ورته دا ورکوي چې دوی وایي دین مکمل دی نو فقه ته څه ضرورت دی، یا دین مکمل دی نو امام صاحب ته څه ضرورت دی. نو جواب ورته ورکړه چې تکمیل نه تکمیل د اصول مراد دی. قرآني اصول 4 دي او نبوي اصول هم 4 دي. د دې 4 اصولو نه ثابت شوده مسائل دا دین دی او دا دین په فقه کې لیکل شوی دی. د قرآني اصولو نه ثابت شوده مسائل قرآن کې نه دي لیکلی شوي. قرآن کې دا نه دي لیکلی شوي چې په مانځه کې څو فرض دي، څو واجبه دي، څو سنتونه دي، څو مستحبات دي. دا د دې قرآني اصولو نه فقهاو مستنبط کړي دي. لکه د یوې خزانې نه چې لالونه او جواهر څوک راوباسي، نو داسې د بیا څوک نه وایي چې دا لال او جواهر د دې خزانې نه دي. یا د یوې څاه نه خلک اوبه راوباسي، نو صرف راویستل د دې اوبه وشو، دا اوبه د همدې څاه اوبه دي. د دې قرآني 4 اصولو نه ثابت شوده مسایل دا د قرآن نه ثابت شوده مسایل دي، قرآني مسایل دي، خو قرآن کې نه دي لیکلی شوي.
د نبوي اصولو نه ثابت شده مسائل دین دی، خو دا دین احادیثو کې نه دی لیکل شوی. لکه د یوې خزانې نه چې لال او جواهر راوباسي بهر ته او خلک په بازار کې اخلي او خرڅوي او خپل بدن او خپل کور ورباندې ښایسته کوي، نو دا د دې خزانې لال او جواهر دي. نو دارنګې دا د فقه مسائل د قرآن او د سنت مسائل دي. خبره اوږدېږي خو لنډ جواب ورته تاسو دا ورکوئ چې قرآني اصول څلور دي او نبوي اصول څلور دي. د دې اصولو نه ثابت شده مسائل دا دین دی او دا دین په فقه کې لیکل شوی دی. نو فقه عین دین دی. نو دی څنګه وایي چې دین مکمل دی نو فقه ته څه ضرورت دی؟ د دې خو داسې مثال دی لکه یو سړی چې وایي چې دین مکمل دی نو دین ته څه ضرورت دی؟ فقه خو څه بېدیني نه ده، فقه هم دین دی که نه؟ خو دین خو لیکل شوی په دې فقه کې دی. د فقه تعریف څه دی؟ د فقه تعریف دغه دی چې د قرآني اصولو نه ثابت شده مسائل د دې ته ترتیب ورکول. نو دا په فقه کې لیکل شوي دي. بل اعتراض دوی دا کوي چې په مذهب حنفي کې مکمل دین شته که نشته. کله دوی تعبیر داسې کوي چې د دې څلور واړه مذاهب دا مجموعه اسلام دی او که هر یو بیل بیل اسلام دی. د دې څلور واړه مذهبونه مجموعه اسلام دی او که هر یو جدا جدا مکمل اسلام دی. نو ګورئ ورونو دلته سائل په دین او په مذهب کې فرق نه کوي. د دین او د مذهب په مابین کې فرق دی. شاه ولی الله دهلوي رحمه الله هغه په تحفه اثنا عشریه قید 85 په دې کې لیکي چې دام د روافضو طریقه ده چې د دین او د مذهب په مابین کې فرق نه کوي. دین او مذهب کې درې فرق دي. زه تاسو ته درې فرق د دین او د مذهب په مابین کې ذکر کوم. اول فرق د دین او د مذهب په مابین کې ګوره دا دی چې دین د قرآني اصولو نه ثابت شده مسائلو ته وایي. دغه ثابت شده مسائل لکه الله پاک فرمایي والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء، دا د دین مسله ده. د دې دوه تشریحات دي. یو مجتهد د دې تشریح کوي په حیض او بل مجتهد د دې تشریح کوي په طهر. نو د دې دا دوه تشریحات دي، نو دا دوه مذهب شو. نو مذهب د دغه تشریحاتو نه عبارت دی. اوس دغه تشریحات اوس درې فرق درته ذکر کوم. دا تشریحات مجتهد د خپل اجتهاد او د رای مطابق کوي. نو په دې کې احتمال د خطا او د ثواب دی. لہذا په مذهب کې احتمال د خطا او د ثواب دی. خو د خطا په صورت کې به الله یو اجر ورکوي او د ثواب په صورت کې به الله پاک 2 اجر ورکوي لکه د مسلم شریف په حدیث کې چې راغلی دی. نو د خطایي په صورت کې هم اجر شته او د ثواب په صورت کې هم اجر شته. نو خلاصه دا چې دین دغه مسئلې ته وایي او مذهب د دې دا تشریح ته وایي. نو تشریح مجتهد د خپل رای مطابق کوي، خطایي پکې راځي او دین کې خطایي نشته. نو دا یو فرق د دین او د مذهب په مابین کې. دویم فرق پکې دا دی چې دا تشریحات کله ډیر شي، ځکه تشریحات کله هر مجتهد د خپل رای مطابق کوي، نو کله د رای د مجتهدینو بدلی وي. لہذا تشریحات کله بدلیږي. نو چې تشریحات مختلف شي نو مذهبونه ډیر شي. د مسلم شریف په مقدمه کې یو مذهب یو صحابي ته منسوبیږي، بل مذهب بل صحابي ته منسوبیږي. نو خلاصه دا چې مذهبونو کې تعدد دی خو دین کې تعدد نشته، دین به یو دین دی. او دریم فرق دا دی چې ګوره مذهب هر مجتهد د خپل اجتهاد مطابق کوي. نو چې هر مجتهد تشریح د یو آیات او د یوې مسئلې د خپل اجتهاد مطابق وکړه، نو یو فرق خو ما درته دا ذکر کړو چې په مذهب کې خطایي راځي. دویم دا چې په مذهب کې مذهبونو کې تعدد راځي. او دریم دا چې مذهب غیر مقصود دی، مقصود ورته دین دی. نو عرض مې دا و چې د دین او د مذهب په مابین کې فرق نه کول دا شیعتوب دی. شیعګان د دین او د مذهب په مابین کې فرق نه کوي. اهل سنت والجماعت وایي دین مقصود او منزل دی او مذهب ورته لاره ده. یا دین د دې مسائلو نه عبارت دی او مذهب د دې تشریحاتو نه عبارت دی. دا تشریحات بیا مجتهدین د خپلو اجتهادونو مطابق کوي. آخر کې دا لا مذهب داسې وایي چې الحمدلله ما مذهب پرېښودلو او زه لا مذهبه شوم. نو مونږ وایو چې وایه الحمدلله. ستا په شان الحمدلله غلام احمد قادیاني م ویلې وه. اولنی په وابیانو کې د وابیانو سربرو غلام احمد قادیاني و. هغه ویلو چې الحمدلله چې ما تقلید پرېښودو، الله پاک ترېنه ایمان واخیستو. تقلید پرېښودل دا ملحدوالی دی
مولانا عبدالحی لکنوی رحمه الله د نیچری فرقی په تردید کې لیکي ولعمر افساد هؤلاء الملاحده وافساد اخوانهم الاصاغر المشهورين بغير المقلدين الذين سموا انفسهم باهل الحديث وشتان ما بينهم وبين اهل الحديث قد شاع في جميع بلاد الهند وبعض بلاد غير الهند. یعنی زما د خپل عمر په خالق باندې قسمی چې د مشرانو ملحدینو نیچریانو او د کشرانو ملحدینو اهل حدیثو فساد خورول په ټول هندوستان او په ځینو نورو ملکونو کې عام شوي دي. د دوی په وجه باندې په ښارونو کې ورانۍ او عنادونه واقع شوي دي او د دوی او د اهل حدیثو بالمعنى الحقیقي یعنی د محدثینو ترمنځ هیڅ تعلق نشته. نو ستا په نیز الحمدلله نیچریانو هم ویلې وه، مرزا قادیاني هم ویلې وه او تیم وسوایه ستا عاقبت هم د همغوی په شان دی انشاءالله. مشهور غیر مقلد محمد حسین بیټالوي ستاسو خپل وابي دی، هغه لیکي چې د 25 کلنې تجربې نه ماته دا خبره معلومه شوه. 25 کاله د دا چغې ووالې چې الحمدلله مذهب مې پرېښودو، خو 25 کاله بعد دی وایي څوک چې له بې علمۍ سره سره مطلقي تقلید پرېږدي هغه به په آخر کې اسلام ته د متارکې سلام کوي. د کفر او د مرتدوالي نورم ډېر اسباب دي خو غټ سبب د تقلید پرېښودل دي. وګوره خپل کتاب رساله اشاعة السنه 2م جلد مطبوعه 1388. دارنګ ستا په شان الحمدلله غیر مقلد نیاز فتح پوری ویلې وه. نیاز فتح پوری اول غیر مقلد او اهل حدیث ستا په شان ځان ته اهل حدیث ویلې او بیا مرتد مړ شو. دی په یو ځای کې لیکي وایي که د مولیانو ډله مسلمان وي نو زه یقیني کافر یم او که زه مسلمان یم نو دا مولیان به ټول کافران وي، ځکه چې د دوی په نیز اسلام یوازې ړوند تقلید ته وایي او هغه هم د رسول او د رسول د احکامو تقلید نه دی بلکې د بخاري مسلم مالک او نورو تقلید دی. ستا غټ وابي دی او اخر کې دا خبره کوي. بیا مخکې لیکي دا ستاسو وابي چې هغه دا ډېرې الحمدلله ګانې ویلې وي چې الحمدلله مذهب مې پرېښودو، اخر اسلام هم پرېښودو. اخر کې لیکي وایي لنډه دا چې زه احادیثو د اسلام نه بیزاره کړم. د کتاب د من و یزدان حصه اول صفحه 540. دارنګې ډاکټر احمد دین دا دم ډېر الحمدلله ویلي چې ښه دی مذهب مې پرېښودو اهل حدیث شوم، خو د اهل حدیث والي انجام یې څه و بیا مرتد شو. په یو ځای کې لیکي وایي موږ د الهي وحدت دپاره اهل حدیث شو، مګر وروسته راته معلومه شوه چې دلته د الهي وحدت په ځای باندې هغه شرک دی چې ډېر په غور او سوچ سره را معلومیږي. پیغام توحید صفحه 14. او بیا لیکي چې صحاح سته یقینا چې د قرآن نه مخالف دي. په اتحاد بالقرآن صفحه 4 کې لیکي ټول عمر الحمدلله ویلې و چې الحمدلله چې مذهب مې پرېښودو، خو بیا اسلام څنګه پرېښودو. اتحاد بالقرآن صفحه 4 کې لیکي د صحاح سته مؤلفینو وایي د روایاتو طوفان د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه 1.5 کاله وروسته تیار کړو او همدوی د مسلمانانو په منځ کې تفریقه ایجاد کړه. دی خلکو به وایي ځانونو ته د محمد په شان امامان ویلي، دوی د خپل بایبل دروغجن روایتونه او خپل شخصي دروغ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نوم باندې خپرول. مخکې لیکي چې د سیاستو دغه منافقو محدثینو ترقي وکړه، د رسول الله صلی الله علیه وسلم له وفات نه ډېر وروسته دا کتابونه ولیکل او د خپل مذهب د بایبل خپرول شروع کړه. پیغام اتحاد بالقرآن ستاسو کتاب د صفحه 12. د حدیثو د منکرینو د چکړالوي فرقې بانی عبدالله چکړالوي اول غیر مقلدو الحمدلله ګانې به ویلي چې الحمدلله اهل حدیث شوم او بیا مرتد او کافر شو. محقق مؤرخ شیخ محمد اکرم د دې فرقې په ذکر کې لیکي د دې ډلې یو مرکز په پنجاب کې دی، هلته ورته خلک چکړالیان وایي او دوی ځانونو ته اهل قرآن وایي. د دې فرقې بانی عبدالله چکړالوي اول غیر مقلد اهل حدیثو او وروسته کافر شو. موج کوثر صفحه 250. ترک تقلید کی بیانک نتائج صفحه 45. مرزا غلام احمد قادیانی هم غیر مقلدو، غیر مقلدین او قادیانیان دواړه قرأت خلف الامام ته فرض وي. وګوره د قادیانیانو کتاب فتاوی احمد جلد اول صفحه 33.
غیر مقلدین او قادیانیان دواړه په لمانځه کې په سینه باندې لاسونه تړي. غیر مقلدین او قادیانیان دواړه 8 رکعاته تراویح کوي. سیرت المهدی د قادیانانو کتاب صفحه 14. غیر مقلدین او قادیانیان دواړه په نریو جرابو باندې مسح کوي. سیرت المهدی حصہ 2 صفحه 26. غیر مقلدین او قادیانیان دواړه د جمع بین الصلاتین قائل دي. نهج المصلی جلد اول صفحه 115. غیر مقلدین او قادیانیان دواړه د سمسری خوړل جایز ګڼي. سیرت المهدی حصہ 2 صفحه 122. غیر مقلدین او قادیانیان دواړه د بسم الله بالجهر قائل دي. ذکر حبیب صفحه 23. د غلام احمد قادیانی اولنی خلیفہ حکیم نور الدین غول ستاورور غیر مقلد اهل حدیث او وکټوري اهل حدیث او بیا مرتد قادیانی کافر شو. د تاریخ احمدیت مصنف لیکي چې حرمین سی واپسی پر نور الدین نے وہابیت اختیار کے اور ترک تقلید پر وعظ کے اور عدم جواز تقلید پر کتابون تصنیف کے بحیرہ من ہیجان عظیم بپا ہو گیا. تاریخ احمدیت جلد 4 صفحه 9. د پاکستان پخوانی وزیر خارجه سر ظفر الله خان قادیانی د خپل قادیانی نکه په باره کې لیکي وای میری دادا چودھری سکندر خان مرحوم اپنے علاقے کے بڑی باروسوخ زمیندار تھے. جہاں تک معلوم ہو سکا ہے وہ اہل حدیث فرقے سے تعلق رکھتی تھے. تحدیث بن نعمت صفحه 3. نو دا ستا پشان الحمدلله دی ټولو کفارو ویلې وی. ستاسو مشر غیر مقلد قاضی عبدالواحد خانپوری لیکي د دې زمانه دروغجن اهل حدیث بدعتیان د سلف صالحین دشمنان په حقیقت کې د ما جاء به الرسول نه جاهلان دي. د اهل حدیث په صفاتو کې د شیعاګانو د روافض وارثان دي. مخکې لیکي چې مخکې روافض د کفر او د نفاق د پر دروازې وي. د نن زمانه بدعتي اهل حدیث د کفر او منافقت دروازې دي. تر دې مخکې لیکي وای قادیانیان د دې زمانه د اهل حدیثو د دروازې نه کافرانو او مرتد شول. چکړالویان د وابیانو په دروازه کفر ته ووتل. خاتمه الملحدین مولوی ثناء الله د همدې جاهل اهل حدیثو له دروازې نه کفر ته داخل شو. وګوره خپل کتاب التوحید والسنه فی رد اهل الالحاد والبدعه الملقب به اظهار كفر ثناء الله بجميع اصول امنت بالله صفحه 222. ورونو تاسو ته یو عوامي دلیل وایم. وابیان په اسلامی طبقاتو کې تاریخ نه لري. د اسلام په تاریخ کې د مسلمانانو د لوی علماء او طبقات شته. مثلا طبقات شافعیه، طبقات حنبلیه، طبقات مالکیه، طبقات حنفیه. د دنیا د کتابخانو په هیڅ کتاب کې طبقات وهابیه او طبقات د غیر مقلدینو نشته. کچری یو غیر مقلد عالم کې غیرت وی نو د اسلام په تاریخ کې د ماته یو غیر مقلد عالم کم بادشاہ کم محدث کم مفسر روخی کوي نو په دې طبقاتو کې د ماته نوم ذکر کی چې دا طبقات غیر مقلدین دي. نو انګریزانو را پیدا کړی او انګریزانم غپوی د مذهب په خلاف اوس محدثین شوی.